السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ډیلیټ شوې ډیټا مو ترلاسه کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې له تاسو څخه تصویران یا ویډیوګانې یا نور لازمي ډاکومنټس وي، که تاسو څخه هغه ډیلیټ شوي وي او که تاسو غواړئ چې هغه بیرته ترلاسه کړئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستان تاسو راسي په کنټینیو بټن باندې به کلیک سره وکړئ. دغه رقم ګوره دوستانو فوټو ریکوري سوه، ویډیو ریکوري سوه، اډیو ریکوري سوه او ډاکومنټ سو. اوس که چیرې ستاسو څخه تصویران ډیلیټ شوي وي، هغه دلته تاسو ریکور کولی شئ. که چیرې ستاسو څخه ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي، هغه په دا دویم اپشن کې تاسو ریکور کولی شئ. او که چیرې ستاسو څخه اډیوګانې ډیلیټ شوي وي، هغه تاسو په دا دریم اپشن کې ریکور کولی شئ. او په څلورم اپشن کې دوستانو که چیرې ستاسو څخه لازمي ډاکومنټس وي، هغه له تاسو څخه ډیلیټ شي، هغه دلته تاسو ریکور کولی شئ. نو دغه رقم دوستان تاسو راسي په فوټو ریکوري باندې به کلیک وکړئ. اوس زه یو څو فوټوګان ریکور کوم. دغه رقم تاسو په فوټو ریکوري باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستان تاسو په فوټو ریکوري باندې کلیک وکړئ، کوم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو دلته ریکور فوټو، نو ګوره دوستانو ډپلیکیټ فوټو، لارج فوټو، سیوډ فوټو. اوس تاسو کوم فوټو ریکور کوئ، هغه به دلته تاسو وروښیاست. نو صرف به دوستان تاسو راسي په ریکور فوټو باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم کوم پرمیشن دلته تاسو غواړئ هغه به تاسو الاو کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته دوه اپشن درکوي، یو سمارټ سکرین سو، یو فل سکرین سو. په سمارټ سکرین کې دی به تاسو ته یو څو تصویران راوړي او دغه رقم په فل سکرین کې که ستاسو په موبایل کې د هر څو وخت تصویران ډیلیټ شوي وي، که 1000 تصویران وي، که 2000 وي، که 3000 وي، که 10000 وي، که هر څو تصویران وي، هغه ټوټل به تاسو ته ریکور کړي. نو ګوره دوستان هغه ډېر ټایم اخلي. نو زه فعلا سمارټ سکرین کوم. کله چې دوستان تاسو په سمارټ سکرین باندې کلیک وکړئ، دغه کوم فایل ستاسو ته پاڼ کړي، یعنې کوم تصویران ستاسو ته پاڼ سي، تاسو ته یې پیدا کړي، هغه ټوټل دلته دی تاسو درښي. ګوره دوستانو تقریبا 1000 فایل یې بیا پیدا کړلو، نو هغه ټوټل فایلونه دلته دی تاسو درښي، کوم فایلونه چې دی تاسو ته پیدا کړي. نو ګوره دوستانو مثلا 3000 تصویران یا دغه رقم 3000 جی پی جي تصویران وي، که پی ان جي وي، که هر رقم فایل فارمیټ کې تصویران وي، هغه یې ټوټل پیدا کړو. دغه رقم دوستان تاسو راسي په شو فوټو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په شو فوټو باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه تاسو کلوز کړئ او ګوره دوستانو هغه ټوټل تصویران یې دلته دی تاسو ته رااړوي. نو ګوره دوستانو هغه تصویران یې دلته راواړول. اوس که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران یا ډیلیټ شوي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، هغه تاسو په دغه طریقه سره کولی شئ. نو په ویډیو ریکوري کې تاسو ویډیوګانې هم ریکور کولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که کومه پوښتنه لري، کوم ویډیو ته ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.